بیا دا مسله د ښځو او د نارینهو دواړو دپاره یو شان ده. دا مسله د نارینه او د زنانو دواړو دپاره یو شان ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپلو بیبیانو له اجازت ورکړی چې هغوی اعتکاف وکړي. راغلي یا رسول الله موږ اعتکاف کوو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وکړي اعتکاف. او مخکې دا حدیث تېر شو، عایشه رضی الله عنها وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله وفات شو د هغې نه بعد به موږ اعتکاف کوو. نو اعتکاف مشروع دی د سړي دپاره هم او د زنانو دپاره هم، که بوډۍ ده او که ځوانه. بعضو پکې دا فرق کړی دی، خو دا داسې مضبوط فرق نه دی. وایي چې کله ځوانه یي بیا نه، بوډۍ ښځه که اعتکاف کوي نو څه حرج پکې نشته، دې ته پکې ضرورت نشته بوډۍ او ځوانې ته، ټولو دپاره یو شان مسله ده. که داسې وي چې څه یعنې فتنه جوړېږي یا څه فساد ته جوړېږي، یا هغه ځای چې دی هغه یعنې غیر مأموني، هغه ځای برابر نه وي زنانو دپاره، با پرده ځای نه وي د زنانو دپاره، نو بیا خو کیدای شي دې نه بل څه فساد جوړ شي. دغه شیان که چېرته داسې ځای چې په هغې کې یو نوعه د سړو سره ګډوډوالی راځي، یا هغه ځای داسې ښکاره او خلک پرې تېرېږي او نارینه یې ویني او هر څوک چې تېرېږي هغه زنانه هلته پرتې دي او خلک ورته ګوري، نو بیا خو نه دي په کار. که چېرته زنانه په جومات کې اعتکاف کوي او د هغوی دپاره لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانو به ځان له په جومات کې څه لګولې؟ خیمې به یې لګولې. که چېرته د زنانو دپاره داسې سیسټم وشي چې هغوی بلکل جدا وي او ښه په پرده کې او نارینه یې نه ویني، نو بیا د هغوی دپاره هم اعتکاف هغه سنت دی.